الله مو بخا یو ضروري اعلان واورئ. پاچا سلامت غواړي چې یو ښه ځوان ته خپله لور په نکاح کړي، خو د پاچا سلامت یو شرط دی، باید هغه ځوان د پاچا سلامت هغه شرط پوره کړي. ټول مجردان دې خبر وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. پاچا سلامت، زه خبر شوی یم چې تاسو خپله لور ورکوئ. نو ما ته وګورئ، زه خو ښه ځوان یم، 12 مې پاس کړی دی او نور اوزګار یم. دا خپله ټوله ورځ به ستاسو لور ته وقف کړم. څه شرط مو دی ما ته ووایه چې درته یې پوره کړم. ته راکړه یو کوتره هلکه. دا کوتره واخله او دا چاړه، دا به لاړ شي او داسې ځای کې به یې حلاله کړي چې په دې کار کولو دې څوک هم ونه ګوري. که په دې کار ته چا هم ولیدې، شرط دې وبایله، بیا ته زما د لور قابل نه یې. سمه ده انشاءالله، سمه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه؟ پاچا سلامت، زه خبر شویم چې تاسو خپله لور ورکوئ. ما ته یې په نکاح که زما غوندې ځوان به په دې ټوله دنیا کې پیدا نه کوي. خو ستاسو شرط څه دی؟ ما ته یې ووایه چې زه یې پوره کړم. ته راکړه کوتره هلکه. دا واخله کوتره او دا چاړه او لاړ به چې داسې ځای کې به یې حلاله کړي چې په دې کار دې څوک هم ونه ګوري. او که چا ولیدلې تا شرط وبایله، بیا خو ته زما د لور قابل نه یې. سمه ده پاچا سلامت. Audio Jungle. څه دې وکړل ځوانه؟ پاچا صاحب، ستا په سر مې د قسم وي چې داسې ځای کې مې حلاله کړه که نه چې هېڅ چا هم ونه کتلم. ښه او تا څه وکړل ځوانه؟ پاچا سلامت، ما ونه شو کړې. ولې؟ زه به چې هر ځای ته لاړم، هلته به الله تعالی موجود و. چې هر څومره مې کوشش وکړو چې ځان پټ کړم، خو په هر ځای کې به الله تعالی لیدلم، ځکه مې دا کار ونه کړو. شابس، ما هم ستا غوندې انسان غوښته
چې زما زوم شي مبارک دې شه ما خپله لور تا ته درکړه السلام علیکم زبس ما ته په نکاح کا دا کوتره او دا چاړه ولې خاندې وای دا کاکا دا واخله چاړه نه ته ولې قتل دې نه ولې داسې نیولې اکشن اکشن او تاسو وکړل ځوانه سپکړه اکشن ما ونه شو کړی ما خپله لور تا ته درکړه کوتره چې وایي دې ته خاصه ښه صحیح وکړه